دغه ویډیو ته ګورئ، یو څو شیبې ورته وګورئ. دا دوکاندار یو جالبه کار کوي. دا منډه یې د څه دپاره ده وګورئ. ښه سبحان الله. دا دوکاندار د مدرسې شاګردان یې ولیدل، طالب العلمان. منډه یې کړه، د خپل دوکان نه خواږه راواخیسته او په دوی باندې توزیع کوي. دا ورته وګورئ څومره اخلاص نه ډک. سبحان الله. لږ کمبود شو ګورئ نور راوړي. هر هغه ټولنه چې له دین سره او له دیندارو سره مینه کوي هغه به خواره نشي. څوک چې له دینداره سړي سره، څوک چې د خدای له دین سره مینه کوي، الله پاک له د سره مینه کوي. د دغه دوکاندار مال، کاروبار او ژوند به حتما برکتي. ته به حتما په دغه صدقه ورکولو کې، دغه خیر کار کې یو څه لیدلی چې دغه کار دومره په شوق او دومره په اخلاص کوي. خیرازه دی هغه ټولنې چې د دین سره او له خپلو دیندار خلکو سره مینه کوي. په نوم نه، تش په نوم باندې نه، یوازې په نوم باندې مسلمانېده نه، بلکې له دین سره رښتینې مینه کول، له علماو سره، رښتینو علماو سره رښتینې مینه کول. الله پاک دې زموږ او ستاسې زړونو کې رښتینه مینه، الله پاک دې زموږ او زموږ د ټولو خلکو په منځ کې دغه کسانو مینه واچوي چې د الله پاک دپاره اخلاص لري، الله پاک سره اخلاص لري، د الله پاک دین زده کوي. علماو ته، زده کوونکو، د دین زده کوونکو ته په سپکه سترګه مه ګورئ، د خلکو خبرو پسې مه ګرځئ. دغه بې دین او دغه ځینې خلک چې د دین سپکاوی کوي، د خلکو سپکاوی کوي، دوی پسې مه ګرځئ. دین سره مینه وکړئ، شوق وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی، ویل چې زه غواړم جنت ته لاړ شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې څه دې کړي د جنت لپاره، دې څه توښه برابره کړي؟ ویل نور مې هیڅ نه دې کړي، خو ستا سره مینه لرم. ویل چې المرء مع من احبه. هغه انسان به په قیامت کې له هغه چا سره وي چې مینه ورسره لري. که تاسې له دیندارو سره مینه لرئ، د دیندارو خلکو سره به په قیامت کې حشر کېږي. او که کرکه ترې لرئ، ځواب به یې الله پاک ته وایي. موږ باید په ټولنه کې ځان داسې کړو چې د اسلام ممثلین، د اسلام سفیران اوسو، په خپلو نیکو اخلاقو باندې، په خپلو دینداریو باندې.